وی سلیمان علیہ السلام چې کله وفات شو دې ته لږ غوږ کېږدی پکار دی چې دا خلک د دې جواب بیا وکړي که دوی وایي چې کله مړی مړ شي نو بس چې خاورو کې کېږدي یا داسې څو ګنټې تېرې شي دا روح راشي دوباره ورننوځي ته به یې چې د ده د پلار واک دی نو چې بیا ورننوځي پکار دی چې کور ته راشي که نه مونږ کم سړی چې قبر کې ایښی دی هغه کې یو کمی دی د څه شي کمی دی روح پکې نشته بل کمی پکې شته راغلی ده ولې د شیعګانو کتابونه چې مونږ له پاتې دي هغه هغوی چې کومې ګندګۍ لیکلي دي هغه زمونږ کتابونه معلومه ده درته خبره که نه د شی قبه یې جوړه کړه او پیریانو ته یې وویې چې زه په دې قبه کې ودرېږم او تاسو به خپل کار جاري ساتئ نو پیریانو ته پته ونه لګېده سلیمان علیه السلام وفات شو او ګوره هغه امسا ځان له نیولې وه هغې باندې ټیک لګولی و عمره پورې دا بدن د سلیمان علیه السلام ولاړ و چې تر څو پورې دا امسا وینو نه وه خوړلې نه ورباندې او هغه امسا یې وخوړله او سلیمان علیه السلام قرآن وایي چې راپرېوته څه شی شه تا خو وایي چې دوه درې ورځې پس روح واپس راځي که نه نو سلیمان علیه السلام خو په کار دی چې لس شل کاله ولاړ وی که عزتمندو مسلمانانو د ټولې دنیا د مسلمانانو دا عقیده ده او دا عقیده په قرآن عظیم الشان باندې په ډیرو ځایونو کې ثابته ده چې یو څوک مړ شي او قبر کې خښ کړي او د ده برزخي زندګي شروع شي نو ده ته روح بیرته معاد کیږي او ده کې ژوند راځي او بیا ده ته د الله د خوا نه د ملایکو په واسطه څو سوالونه او جوابونه متوجه کیږي دا عقیده د قرآن نه خلاف نه بلکې په قرآن ثابت ده او د دې عقیدې نه منونکي دا د قرآن عظیم الشان نه منکر دي ګوره زه درته یو څو ځایونه ویمه د قرآن کریم نه سورت یاسین کې الله رب العزت د هغه سړي واقعه بیان کړې چې وجاء من اقصى المدینة رجل یسعا یعنی حبیب نجار صاحب الله وایي دې قوم ته تقریر وکړو او د تقریر په جریان کې د الله د وحدانیت او د توحید خبرې ورته وکړي چې وما لی لا اعبد الذي فطرني وإلیه ترجعون نو په دې منځ کې چې تقریر جاری دی الله وایي قیل ادخل الجنه ده ته وویلی شو چې ننوځه جنت ته ګوره قیله ماضي صیغه ده ورته وویلی شو نو سوال دا دی چې ده تقریر جاری کړی او په دې ژوند کې ورته ویل چې جنت ته ورننوځه په دې دنیا کې که څنګه که مرګ نه پس خو دلته د عبارت تقدیر دی دې ته مجاز بالحذف وایي یعنی فقتلوه هغوی دا شهید کړلو او د شهادت نه متصل وروسته ورته وویلی شو چې ادخل الجنه دې نه برزخي هغه ثواب د عذاب په باره کې مې درته مخکې کلیپ کړی دې نه دا ثابته شوه چې د مرګ نه وروسته انسان د جنت په نعمتونو باندې د الله د خوا نه نازول کیږي ګوره بیان جاری دی او په دې جریان د بیان کې الله وایي قیل ادخل الجنه ورته وویلی شو ننوځه جنت ته نو څنګه ننوځه جنت ته جنت ته ننواته خو به ته وایې چې قیمت کې به یې کېږي نو قیله ورته ویلی شوي پخوا نو دای شهید کړو او د شهادت نه وروسته بلا فاصله ورته ویلی شو چې په برزخي زندګۍ کې جنت ته ننوځه ښه جنت ته ننوتو بیا مخکې څه وشو الله وایي قاله دې سړي وویله نو دا خو مړ دی څنګه یې وویله یا لیت قومي یعلمون های کشکې زما قوم پوهېدی بما غفر لی ربي چې ما ته الله مغفرت وکړو وجعلني من المکرمین او زه د نازولو او د معززو خلکو نه وګرځولم نو دا د مکرمینو نه څنګه وګرځېدو چې دا بیا را ژوندی نه شو په برزخي ژوند سره لنډه دا چې برزخي ژوند کې انسان ته حیات او روح ور واپس کیږي دې آیات په صریح الفاظو سره دا خبره ثابته کړه دارنګې عزتمندو د شهید په باره کې الله فرمایي ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا ګمان مه کوئ د هغه خلکو باره کې چې د الله په لار کې مړه شي د مړو ګمان پې مه کوئ لا تحسبن الله تقولو خو لا لرې خبره ده دا حسبان دا د زړه فعل دی یعنی اراده فکر دا فکر مه کوئ دا سوچ مه کوئ دا ګمان مه کوئ چې دا مړه دي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي عند ربهم دا الله په در کې په برزخي ژوند سره ژوندي دي نو دا ژوندي دي الله رب العزت وایي بیا ورپسې وایي یرزقون دوی ته رزق ورکول کېږي د جنت نو که دا داسې مړی لکه دا مفتي صاحب چې وایي نو ته ورته ووایه که پلار دې کله مړو یا دې ښځه مړه وه یا دې ورور مړو ته ورله رزق خولې کې مڼې ورته خته که ځکه چې الله قرآن کې ویلي قرآن خو ته منې ته وایې زه یې منم نو یو مړي له مڼه خولې کې ورکوه وخوره نو هغې خوري
مړی خوراک کوي نه کوي نو څنګه الله وایي چې یرزقونه دته رزق میلاویږي دا رزق کوم ځای کې میلاویږي او فرحین بما اتاهم الله او دوی خوشحاله دي په هغه څه چې الله ورته ورکړي دي دا فرحت او خوشحالي او سرور د زړه دا په مړو کې راځي که ژوندو کې راځي او یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم دوی بشارت کوي په هغه کسانو باندې چې دوی نه وروسته پاتې دي نو عزتمندو د دې عقیدې نه منکر دا چورلټ د قرآن عظیم الشان نه منکر دی او ټوله دنیا دا عقیده لري الحمدلله د اهل حدیث هم دا عقیده ده د اشاعت التوحید والم دا عقیده ده البته په نوعیت د ثواب او د عذاب کې د هغوی څه اختلاف شته چې په کومه نوعه ورکول کېږي او دا اسهله خبره ده دا دومره مهمه خبره نه ده یا په هغه طریقه چې هغوی وایي یا په دې طریقه چې دیوبندیان وایي یا څوک وایي خو په مجموع کې ټول دې ته قایل دي د شیخ عبدالسلام صاحب احسن الکلام هم موږ لیدلی دی او هغه بډبیرې ته موږ ورغلي وو درس کې هم ناست یو هغوی باقاعده دا ویلې چې موږ برزخي زندګي منو د مړي او د هغه ته د جنت نعمتونه او بل قرآن نه ثابته ده چې قرآن عظیم الشان نه یو شی ثابت بل دا چې د فرعونیانو باره کې الله رب العزت وایي النار یعرضون علیها غدوا وعشیا اور ته دوی وړاندې کېږي سبا او بیګا او یوم تقوم الساعة بیا چې قیمت قایم شي نو بیا به اشد العذاب ته داخلیږي نو اور ته چې وړاندې کېږي او دا ژوندی نه نو مړی چې اور ته وړاندې کې هغه له څه تکلیف میلاویږي نه نو بیا د اور ته وړاندې کولو څه مطلب شو نو دا عقیده ثابت ده دا صاحب چې وایي چې سلیمان علیه السلام خو ولاړو ولې را ژوندی نه شو نو خیره او دنیا کې ولاړو برزخي زندګۍ کې را ژوندی کېږي د هغې کې خو الله یو امتحان مطلوبو الله رب العزت په خارق العادت طریقې سره دلته ودرو په خارق العادت طریقې سره چې دا پیرین دا کار اتمام ته ورسې او پوری کړي د خارق العادت خو وتلي هغه د قاعدې کلي نه وتلي دي ګنې هسې خو د درېیمه سپاره کې الله رب العزت وایي چې فاماته الله 100 عام ثم بعثه سل کاله مړ کړی بیا ژوندی کړو نو ستا پلار خو سل کاله پس ولې را ژوندی نه شو کوم مړی سل کاله پاکستان کې وروسته را ژوندی شوی خو خارق العادت دی هغه د قاعدې کلي نه وتلی دی چې یو شخص داسې وکړي خارق العادت خو د مریم بې پلاره د بې خاونده بچی پیدا شو په ټوله نړۍ کې بې خاونده بچی پیدا کېږي خو خیره امریکا به درته ووایي او برطانیه به درته ووایي چې زمونږ دا ساینس او ټکنالوژي دومره پرمختللې ده دې وخت کې په دې عصر کې بې پلاره بچی نه پیدا کېږي مریم نه څنګه پیدا شو هغه په دلیل کې مه پیش کوه سلیمان علیه السلام په خارق العادت طریقې الله هم دې دپاره ودرولی و چې پیرین دا فکر وکړي نیټه معلومه وه چې دا سړی ژوندی دی او هغه کار سرته ورسوي او یو دا دویمه ده چې د خلکو په پیرینو د عالم الغیب عقیده وه دې دپاره چې د خلکو د عقیده د ذهنونو نه ووځي چې ما سوا د الله نه هېڅوک عالم الغیب په دې نړۍ کې نشته نه پیری نه انس نه جنس نه نبي نه ولی او عالم الغیب صرف ذات الهي دی نو هغه حکمت الله ذکر کو چې فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین خارق العادتو او پاتې شو عام مړي شهیدان یا انبیا علیهم السلام او یا کفار مړي د تعذیب ورکولو دپاره دوی ته باقاعده روح اعاده کېږي دا د حبیب نجار صاحب واقعه و او که ته نه منې بیا دې نه جواب وکړه چې حبیب نجار ته چې ویلی شو جنت ته داخل شه دې دنیا کې کوم جنت ور داخل شو که څنګه قیله ورته وویلی شو دا د ده فاسده عقیده ده د مؤمنانو عقیدې خرابوي دا مې د قرآن نه درته ویل پاتې شو دا حدیث نه مني بلکل دا خو یو مسخره جوړه کړي خلک وایي چې اهل سنت نه دی او خلک وایي چې دیوبندي نه دی او خلک وایي چې فلانې نه دی دا د اهل سنت خبره نه ده دا د قرآن عظیم الشان نه ثابته ده دا د قرآن متعدد آیاتونو نه ثابته ده حدیث خو درته نه وایم او ته خو منکر حدیث یې دې کې خو شک نشته تا بي بي سي ته په مرکه کې ویلي دي دغه حضراتو نه یم چې دا د سره ولاړ دي دومره بې عقله تاسو زما ورسره نه د پټي شخړه شته نه مې ورسره ذاتي دښمني شته که دا ټوله دنیا ما پسې کلیپونو کې کنځلې وکړي خو زه به د عقیده وړاندې کوم د ده عقیده فاسده ده دنه هغه د بي بي سي نظامي صاحب پوښتنه کړې چې ته چې احادیث وایې چې صحیح نه دي او مجوسیانو پکې مداخله کړې ده نو آیا د دې بدیل کوم شی شته ده ورته ویلې ته وله بدیل وایې زه ورته بدل ویم افغانان بدیل وایي د پاکستان خلک بدل وایي او د دې بدل کې قرآن شته نو ای خیرانو تاسو چې د ده سره کلک ولاړې او د ده هغه تقلید محضه کوئ لکه د مکې مشرکانو به چې بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا د کوم تنظیم په وجه نو تاسو نه زه پوښتنه کوم دا چې وایي دا قرآن د حدیثو بدل دی نو بدل او مبدل منه دواړه نه جمع کېږي تاسو کوم ټکی ویلی که نه بدل او مبدل منه نه جمع کېږي لکه ومن یتبدل الکفر بالایمان نو کفر چې کې ایمان به پرېږدي
او فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي نو هغه پرېښودو دی واغستو نو چې قرآن د احادیثو بدل شو یا بدیل شو نو مطلب احادیث ټول د ریب له ګزار که هېڅ شی هم نه شو هباء منصوره شو نو زه هېڅ هم نه ویم تاسو قضاوت وکړئ مفتي له نه ویم دغه خلک چې وایي چې دا شی مه کوه مولوي صاحب ښه نه دی تاسو قضاوت وکړئ چې یو کتاب د احادیثو ونه مني او د دې بدل کې قرآن ومني دا سړی مسلمان شو که کافر شو که دا اشاعتي دی که دا موحد دی زه ته قضاوت وکړه زه یې نه ویم ته قضاوت وکړه د دې عقیدې نه دفاع کې که نه کې که زه ونه کړمه که ته وایې چې احادیث بالکل منګړت دي خو زه هم چې صحیح مالې ثابته که سبا له به زه یم چې نه بخاري منم نه مسلم منم او د دې بدل کې قرآن شته او که داسې چې نه قرآن هم مني دا سړی حدیث مني نو بدل یې ورته ولې ویلي که چېرته بدل او مبدل منهو د یو شخص په ملکیت کې جمع کېدی شي یا په محل واحد کې او عقل دا خبره ثابته که نو ما له دلیل وړاندې که قرآن کې چې چېرته بدل ټکي راغلی نو بدل دا مطلب چې یو شی به والي بل به پرېږدي نو دا چې وایي چې موږ ته قرآن د حدیث په بدل کې دی نو مطلب حدیث پرېږدي ګزارې کوي نو که تاسو وایي چې انکار حدیث ته اشاعت دی دا توحید دی خو زه به یم در سره ومنم ماتې په دلیل ثابته کوي د ده عقیده فاسده ده د الله په خاطر زه نه د چا کنځلو نه ویرېږم نه کلیپونو نه ویرېږم او نه د سره شخصي بدي لرم د احقاق الحق دپاره ټوله دنیا دې ماله کنځلې وکړي خو زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه کلکه دفاع کوم دا زمونږ د اسلافو عقیده ده دا د اهل حدیثو عقیده ده دا د اشاعت التوحید عقیده ده دا د دیوبند عقیده ده دا ټولو مسلمانانو عقیده ده او دا چې کوم عقیده وړاندې کوي دا د پرویزیت او د قانیت عقیده ده دا قادینې دی پرویزی دی دا علی الاعلام ویم او تاسو لږ ځان نه بې عقله مه جوړوئ چې تاسو همغه وچ کلک د پورې نه ختي الله دې تاسو ته هدایت دې نیکۍ وکړي د ده مخاطبین چې کوم دي هغو ته دې الله هدایت